حامدا ومصليا ومسلما ومباركا وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. صدق الله العظيم. لدار الهدى څخه د صوت القرآن د خپرونې معززو قدرمنو برخوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن د سورة بقرې له 55 آیت څخه یو دلخراشه او زړه بوږنونکې واقعه او حادثه چې په بني اسرائیلو کې پیښه سوې ده د هغې ذکر کوو. الله تبارک و تعالی یوه فرقه له بني اسرائیلو مسخه کړه، بیزوګانې جوړ کړل، او د علما د تفاسیرو لیکي چې دا په زمانې د حضرت داود علیه السلام کې پیښه وه. د اریحا په شاوخوا کې د سند له څنډې سره یو قوم د بني اسرائیلو آباد و، او د دوی پیشه و کسب هغه ماهیان نیول و، ماهیګیري وه، دا به په خلقو باندې خرڅول. نو د هفتې په ورځ باندې چې د عربي کې سبت ورته ویل کېږي، سبت راحت و استراحت ته وایي، نو دا د سبت ورځ د یهودو دپاره د راحت و د عبادت او د فراغت ورځ وه. په نورو ورځو کې بیا کارونه کول، د هفتې په ورځ باندې کار کول دوی ته ناروا و. نو قدرت خبره وه چې د هفتې په ورځ باندې به مایان دومره پریمانه وو چې د اوبو په مخ باندې به را روان وو او اوبه به نه تېر معلومېدلې، او بغیر له هفتې چې به بیا دوی د سمندرو د سیند بیخ ته و تل ته ولوېدل او ډېر کم به پیدا کېدل. شیطان دې قوم ته وسوسه ور واچوله چې تاسې خو له د هفتې په ورځ باندې د مایانو له نیولو بند یاست، خو تاسې داسې وکئ چې دا دوی سره وسوسې پیدا شوې. دا شیطانان دوه قسمه دي، یو انسي شیطانان دي، یو جیني شیطانان دي. کله کله جیني شیطان صرف یو وسواس ور واچوي، او هغه انسي شیطانان یا په مجالسو په محافلو کې غیږي له خپلو همخیالو خلقو سره هغه د جیني شیطان وسوسه تفصیلوي او تعبیروي او ترجماني کوي. نو دغه انسي شیطانانو مشورې شروع کړې، دا خلق یې سره غږول چې داسې به وکړو چې د دې سیند په غاړه باندې به لوی لوی حوضونه وباسو او ویالې به ورته راپرې کړو له سیند نه. د هفتې په ورځ چې کله پریمانه مایان د اوبو په سر باندې راځي، هغه به دې حوضو ته هم راواوړي. د هفتې په ورځ به نور کار نه کوو، کارروایي نه کوو، صرف هغه ورخونه به بند کو، هغه لښتي به بند کو چې له سیند سره وصل دي. نو په دې حوضو کې چې کوم مایان و دا به موږ ته راپاته کېږي، دا به د یکشنبې په ورځ باندې راباسو. نو هغه کوم جرم و ګناه او نارواوالی چې ده، هغه نارواوالی مو ونیسو، په هغه کوم حکم چې ده د حکم مخالفت به هم نه راځي، او مایان به هم پریمانه نیسو. دې کار ته شروع وکړه، او په بني اسرائیلو کې بله فرقه وه، په همدغه قوم کې هغو دوی ته وویل چې ګورئ دا خو تاسې د خدای له دینه سره دوکه کوئ، له الله سره دوکه کوئ، مخادعه کوئ، دا خو د منافقت خصلت ده، دا کار مه کوئ، دا هیلې بانې په دین کې مه جوړوئ، د دې به تاسې سخت زجر و سزا وینئ. خو دوی ونه منله. هغه و چې دوی الله پاک بیزوګیان جوړ کړل. نو قرآن شریف راواخلئ، دا د قرآن عظیم شان آیاتونه 55 آیات مبارک راواړوئ، د الفاظ یې را سره بدرګه کوئ. الله تبارک و تعالی وفرمایل
ولقد او خامخا یقینا علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت پیژندل تاسې الذین هغه کسان علمتم عرفتم په معنا ده پیژندل تاسې الذین هغه کسان اعتدوا چې هغو زیاتی تجاوز وکړو منکم له تاسې په السبت د هفتې په ورځ باندې چې هغه د مایانو د نیولو دپاره یې هغه چلو خدعه اپریب په کار باندې واچاو هیله یې جوړه کړه نو الله تبارک وتعالی فرمایي فقلنا لهم نو وویل موږ دوی ته په قول تکویني سره یعنی امر مو وکړو دوی ته وویل الله پاک چې هر څه ته اراده وکړي نو یو تکویني قول ورته فرمایي حکم ورته فرمایي چې سه د دې سه عربي لفظ داسې راځي کن جوړ سه فیکونو نو بس هغه وسي هغسې وسي نو نور په دې بني اسرائیلو باندې د الله وخت تیر نسو چې دوی له انساني شکله چې د بزوګیانو شکل ته واړول خو دومره سو چې فقلنا الله پاک وایي چې موږ ورته وویل لهم دوی ته کونو قردتن سی بزوګیان خاسئین ذلیلان او بس ټول بزوګیان سو کتابونه لیکي چې داسې بزوګیان سو چې کله دا نور قومونه او نور خلق په باندې ورخبر سو چې ورتلل به نو دوی به هغه خپل رشته داران په دې نورو جوړو خلکو کې پیژندل بویونه به په باندې ښکل او تر جامو ته به ورته رانږدې کېدل به او له سترګو به یې اوښکې روانې وې خو دوی ټول د بزوګیانو په شکل باندې وو دغه په پاته خلکو کې چې څوک د هغو رشته داران وو یا یې خپلوان وو یا یې شناخته وو هغو به نه پیژندل نو دا د الله په یو امر د کن سره چې څه په دغه امر باندې دوی ټول بزوګیان سو نو الله پاک باندې ځنډ وخت نه وځي د کوم کار کولو الله پاک دې خلقو چې کله د خدای له دینه سره چل وکړو هیلې جوړې کړې نو په دې هیله جوړولو باندې الله پاک غصه سو ځکه چې دوی په هغې کې ډېر طغیان و سرکشي وکړو او د چا خبره یې نه منله نو الله پاک دوی بزوګیان کړل الله پاک فرمایي فجعلناها نو وګرځوله موږ دا حادثه واقعه دا حادثه د مسخې د دې بني اسرائیلو نکالا لما بین یدیها نکالا عبرتو پندو او درس مو وګرځوله لما بین یدیها هغو خلقو ته چې هغه حاضر و دغه واقعې او حادثې ته دوی لیدلو ویې لیدل هغه خلق وما خلفها او د هغو دپاره پند و عبرت و چې وروسته له دوی راځي او په کتابو کې به د دوی بیان کیږي او خلق به د دوی واقعیات بیانوي وموعظة او دا حادثه د مسخې د بني اسرائیلو وعظ و نصیحت و للمتقین متقیانو پرهیزګارانو لره څوک متقیان ویریدونکو ته وایي چې د الله له ګرفت او د الله له مسخې د الله له عذابه ویریږي یغو خلقو ته موعظت و پنده او نصیحت ته هغه خلق له دې واقعې له اورېدلو پند اخلي په خپله هغه بیا داسې کار نه کوي چې د خدای له دینه سره دوکه کوي د الله له شریعت سره پریب کوي مکر کوي دسیسې جوړوي هغه بیا دا دسیسې نه جوړوي نو دا یو عظیمه دسیسه وه یوه لویه دسیسه وه چې دوی د خدای د دین د تحریفولو د معطل کولو دپاره داسې یو کار کړی و نو دغسې په اسلام کې هغه هیلې جوړول چې هغه قطعي محرمات پې باندې حلالیږي او یا حلال پې باندې حرامیږي یعنی د خدای حکم ته د خدای دین ته تغییر پې باندې ورځي او د هغې ثبوت په قرآن یا په حدیث باندې نه وي سوی داسې ځاني او ګیډي هیلې جوړول دا عین د بني اسرائیلو خصلت ته د هغو په نقشه باندې تلل دي الله تبارک وتعالی د موږ ته نجات له داسې فتنو له دغسې دسیسو جوړولو نجات را نصیب کی اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم
ولجميع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. نن اول د روزې ده، له خیره سره رمضان المبارک راغی. نور درسونه به انشاءالله په توالي و تسلسل سره ارو، ورته متوجه اوسئ. السلام علیکم.